السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ستړي مسئ. نن راځو خپل د پښتو مضمون د تېر درس پاتې برخې ته راځو چې زموږ موضوع وه زموږ هېواد، چې دا زموږ په بله ویډیو کې موږ درس ولي نو نیمی درس پاتې سو. نو اوس راځو خپل د درس پاتې برخې ته ادامه پې شروع کوو. سمه ده؟ اول راځو خپل تېر درس یې وارې تکراروو، د هغه څخه وروسته خپل نوی درس وایو. موږ پرون زموږ موضوع چې وه زموږ هېواد درس و چې موږ په هېواد کې کم کم ځایونه شته، موږ په دې باندې پوه شولو. اوس راځو یې وارې بیا تکراروو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ هېواد ډېر ښکلی دی. زموږ هېواد ډېر ښکلی دی. ډېر ځنګلونه او هسک غرونه لري. ډېر ځنګلونه او هسک غرونه لري. زموږ هېواد ډېر ښکلی دی. ډېر ځنګلونه او هسک غرونه لري. ډېر ځنګلونه او هسک غرونه لري. ګران شاګردان، تاسو اوس به پوه شئ چې هسک څه معنا لري. موږ په تېره ویډیو کې هم وویله هسک معنا جګ یا لوړ، او ښکلي خو تاسو پوهېږئ چې ته وایي ښایسته ته وایي. اوس تاسو دلته وګورئ، دا زموږ د هېواد غرونه دي، دا دي څونه ښایسته دي، تاسو یې وینئ. او دا به هم زموږ د هېواد کوم ځای یې تاسو راته ووایاست؟ دا هم ځنګل دی یا هم زموږ د هېواد. اوس راځو خپل د درس بلې لیکې ته. په ښکلو درو کې یې سیندونه بهیږي. په ښکلو درو کې یې سیندونه بهیږي. او خاوره یې د غلو او دانو د کرلو لپاره ګټوره ده. او خاوره یې د غلو او دانو د کرلو لپاره ګټوره ده. یو وارې بیا وایم، تاسو غوږ ته ونیسئ ګران شاګردانو. په ښکلو درو کې یې سیندونه بهیږي. په ښکلو درو کې یې سیندونه بهیږي. او خاوره یې د غلو او دانو د کرلو لپاره ګټوره ده. او تاسو د غلو او دانو په معنا هم پوه شوي یاست. او ګران شاګردانو، په تېرو ویډیو کې موږ ویل چې غلې او دانې څه ته وایي. غلې دانې لکه غنم، وریجې، لوبیا، نخود، جوار او داسې نور شیان، دا ټول غلې دانې ویل کېږي. او زموږ په هېواد کې ډېر ښه کرل کېږي، په دې چې خاوره یې د هغه ته مناسبه ده. اوس وګورئ، تاسو په دا عکسو کې وګورئ، دا هم سیند دی، دا هم سیند دی، او دا هم دره ده. زموږ د هېواد څونه ښایسته ده. ښه، اوس راځو خپل نوي درس ته راځو چې زموږ درس پاتې و، هغه دا برخه ده. اوس یې پسې وایو. سمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا هېواد ډېر کانونه هم لري. دا هېواد ډېر کانونه هم لري. هېواد موږ ته د یوه کور په شان دی. دا هېواد ډېر کانونه هم لري. هېواد موږ ته د یوه کور په شان دی. دا هېواد ډېر کانونه هم لري. هېواد موږ ته د یوه کور په شان دی. نو راځئ چې خپل هېواد ودان او آباد کړو. نو راځئ چې خپل هېواد ودان او آباد کړو. نو راځئ چې خپل هېواد ودان او آباد کړو. آباد دې وي زموږ ګران هېواد افغانستان. آباد دې وي زموږ ګران هېواد افغانستان. یو وارې بیا درسره وایم ګران شاګردان، تاسو ښه غوږ ته ونیسئ. دا هېواد ډېر کانونه هم لري. دا هېواد ډېر کانونه هم لري. هېواد موږ ته د یوه کور په شان دی. هېواد موږ ته د یوه کور په شان دی. نو راځئ چې خپل هېواد ودان او آباد کړو.
نو راځئ چې خپل هېواد ودان او آباد کړو. آباد دې وي زموږ ګران هېواد افغانستان. آباد دې وي زموږ ګران هېواد افغانستان. آباد دې وي زموږ ګران هېواد افغانستان. ګرانو شاګردانو، تاسو په دا عکس کې وګورئ، دا د کوم ځای نقشه ده؟ د افغانستان نقشه ده، اوس زموږ د هېواد نقشه ده. نو خدای دې وکړي چې په درس باندې مو سر خلاصوئ. ګرانو شاګردانو، څو پلا خپل درس ووایاست، تکرار یې کړئ تر څو ښه مو زده سي. اوس هم راځو د خپل کورنۍ دندې برخې ته. په کورنۍ دنده کې موږ لرو چې اول خو به کورنۍ دنده مو دا ده چې د درس به تکرار کړئ او یوه صفحه به یې ولیکئ. دا یوه کورنۍ دنده ده. او دوهمه کورنۍ دنده هم لاندې تمرین کې په خپل کتابچه باندې کار وکړئ. مثلا زموږ لغات دی او دلته خلک لغات دي. دا دوه لغات چې تاسو سره یو ځای کې څنګه څنګه یو معنا ورکوي. مثلا تاسو په کتابچو کې دا تمرین لیکئ، په خپل کتابچو کې به دا دوه لغات سره یو ځای کوئ. مثلا زموږ دی او خلک دی، دا چې سره یو ځای کې څنګه ویل کېږي؟ زموږ خلک. ګور داسې معنا ورکوي. بیا زموږ دی او چې دی هېواد دی. زموږ او هېواد سره یو ځای کې زموږ هېواد. نو دا نور هم دغه رقم کېږي. سمه ده ګران شاګردان، تاسو په خپل کتابچه کې ولیکئ او ټوله داسې بیرته سره منظم جوړ کړئ. د نن ورځې درس مو د غونډو و. انشاءالله تر بل درسه پورې د خدای په امان ښه وخت ولرئ.